په پاکستان کې د جنسي هوس د خړوبولو لپاره د ښځو بدلک بیا زور اخیستی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. په پاکستان کې د جنسي هوسو سړولو لپاره واده شوو جوړو او لونډانو ترمنځ د بدلک پروګرام چې په انګلیسي کې وایف سواپ هم بولي بیا ډیر زور اخیستی. ویل کېږي چې په دې لړ کې د ودو کورنۍ خپلې ښځې سره بدلون او د یو محدود وخت مثلا یوې شپې یا د 2 شپو لپاره بل کاریږي او مقابل هغه کس ښځه لومړی کس کور ته ورځي. په پاکستان کې متقیدونو دا کار د دین او د پاکستان د ایښودل شوي اساس خلاف بلي او وایي چې دا پاکستان لپاره د شرم خبر ده چې دغه ډول کارونه په کې ترسره کیږي او په دې توګه دغه هیواد راتلونکي نسلونه ذات خرابیږي. ویل کېږي چې په یو بل ډول پروګرام کې جوړ شوي لونډان او لونډانې په یو مشخص ځای کې سره ټولیدل او د موټرونو کلیګانې به یې ګډوډې کولې، بیا به یې سره ویشلې. هر چاته به چې هر موټر کلی په لاس ورغله هغه کس اړوند موټر ته به د بل کس ښځه یا مجرد په کس ناسته وه ورتلو او جنسي تنده به یې خړوبوله. په بل ډول پروګرام کې د پروګرام برخه والو نڅا او شرابو څښلو وروسته ښځې د هوټل په اتاقونو کې کېنولې او بیا د اتاقونو په کلیګانو باندې پچه اچوله. هر چاته به چې د هر اتاق کلی ورته شوه هغه اتاق ته به ورتلو. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.